هزار بار شکریہ ډیره مننه د تاسو نه په اول قدم کې دا کوم چې تاسې زموږ مجلس ته حاضر شوئ او داسې خپل ځانونه حاضر کړل. نو یقینا داسې خلک د دنیا په مخ باندې لیدل کېږي چې هغه داسې مجلس ته راوغواړي یقینا هغه نه حاضرېږي. ولله الحمد هزار بار شکر تاسې نه موږ د مدرسې علما د کلي علما بلکې ټول علما منندوی په دې خاطر باندې چې تاسې یو اسلامي دعوت یو اسلامي لارښوونې ته حاضر کړئ. نو الله رب العالمین دې تاسې دغه راتګ دغه ناسته د خدای پاک د رضا سبب وګرځوي. دویم قدم کې ورونو دا خبر چې په مخ د ځمکه باندې څومره انسانان ژوند کوي، یعنې د حضرت آدم علیه السلام د زمانې نه تر نن زمانې پورې څومره انسانان چې ژوند کوي د دغې ځمکې په سر باندې ما سوا د انبیاء کرام علیهم السلام نه نور ټولو خلکو نه جرم او ګناه خطایي کېږل شوې ده. یعنې یو انبیاء کرام علیهم السلام دي چې د هغې نه خطایي او جرم نه ده شوی او مخ د ځمکه باندې څومره خلک چې اوسېږي د دغې ټولو نه خطایي جرم ګناه کېږي. خو ورونو هر کله چې د یو انسان نه خطایي جرم ګناه وشي په دې باندې اعتراف کوي، په دې باندې اقرار کوي، په دې باندې الله رب العالمین ته توبه وباسي، دغه کس الله رب العالمین ته محبوب ترین او بهترین کس دی. ورونو دنیا په مخ باندې که عالم ده، که پیر ده، که فقیر ده، که حاجي ده، که نر ده او که ښځه ده، دغو ټولو نه خطایي او جرم شوی دی. خو ورونو چې هر کله یو څوک په دې خپل جرم باندې په دې خپل ګناه باندې اعتراف او اقرار وکړي، الله رب العالمین ته سوال او زاری دې وکړي، الله رب العالمین دغه انسان ګناه معاف کوي. دغه انسان که بد صالح سړی وي، یعنې ښه سړی به نه وي، د الله رب العالمین په نزد به مجرم وي، د مخلوق په نزد باندې به بدترین وي. خو وروسته د دې نه چې دی الله رب العالمین ته په دې خپل جرم په دې خپله ګناه باندې اقرار کوي، بیا دغه انسان د الله رب العالمین په نزد باندې یو محبوب ترین یو بهترین کس دی. ورونو دنیا کې څومره خلک چې اوسېږي، هغه که بادشاه ده او که ګدا ده، که مالدار ده او که غریب ده، که هر قسم سړی ده، دغه یو قسم انسان الله رب العالمین ته خوښ نه ده، مګر هر هغه څوک الله رب العالمین ته خوښ ده چې هغه د الله رب العالمین په قوانینو باندې د نبي کریم علیه السلام په طریقو باندې عمل کوي، د الله قانون په ځان باندې عملي کړی. ورونو نبی کریم علیه السلام یو حدیث کې فرمایي ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. نبی کریم علیه السلام فرمایي چې الله رب العالمین تاسو صورتونو ته نه ګوري، تاسو مالونو ته نه ګوري، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، بلکې الله رب العالمین د مسلمانانو خلکو زړونو ته ګوري او دغو اعمالو ته ګوري. که چېرته د مسلمان زړه یعنې لله بالله و، د خدای پاک سره تعلق جوړ و، د نیکانو خلکو سره تعلق جوړ و، او د قرآن عظیم شان سره تعلق جوړ و، او د نبي کریم علیه السلام سره تعلق جوړ و، نو دغه انسان الله رب العالمین ته بهترین کس ده. او همدارنګه ته فرمایي ولكن ينظر الى اموالكم، یعنی تاسو مالونو ته، یعنی نبی کریم علیه السلام فرمایي چې ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. تاسو زړونو ته ګوري او تاسو مالونو ته ګوري، اعمالو ته ګوري. یعنی عمل د یو انسان که چېرته د الله رب العالمین په نزد باندې ښایسته عمل و، نیک عمل و، دغه انسان هم الله رب العالمین ته خوښ انسان ده. او که چېرته نعوذ بالله د یو انسان اعمال
دنیا په زندگی کې د الله رب العالمین د قوانینو نه د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د طریقو مخالف دغه انسان هم الله رب العالمین ته بدترین انسان ده.